سنه جزا د غونډې پیل له خپل همکاره ما سره به په سټیج کې همکاري هم وکړي او خپل شعر به هم راسره شریک کړي. روزي محمد ستوري ته خواست کوم چې راسي خپل لرلې سم راسره شریک کړي او له ما سره په سټیج کې همکاري هم وکړي. مننه په خپل وار سره ټولو راغلو مېلمنو درنو شاعرانو ادیبانو لیکوالانو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم او له هغه وروسته د سټیج د یو ځموار په توګه باندې تر ټولو هغه یوه خبره چې ما مخکې په ذهن کې وله باید اول یې وکړم د چا د شعر وروسته چې بیا ووایم چې اوږده شعرونه باندې بیا فکر کوم هغه سړی دا سوچ وکړي چې دا یعنې ما شي نو اوږده شعرونه اوږده نظمونه اوږدې شیان چې دي هغه خو ما ویل چې د نورو خلکو د مزاحمت نشي جوړ او وخت هم ډېر کم ده شکر شاعران ادیبان ډېر دي تاسې به زه معذرت غواړم ما خپله خالد ګل کې کوچني کوچني لیکې لیکلي دي موږ خو نو کمزورې شاعري ده هسې مې په زړه په ټوکو سره وروړې ده وایي ځم د ملا نه دا پوښتنه کوم ځم د ملا نه دا پوښتنه کوم چې په لمانځه کې که غلط شوم بیا به څه کوم وایي خیر دی دی به راته وایي چې سجده د سهوي خو په سجده کې که غلط شوم بیا به څه کوم وایي هره تسبه چې داسې یوه یوه په حساب اړوم هره تسبه چې داسې یوه یوه په حساب اړوم که په دانه کې غلط شوم بیا به څه کوم او کول یې یو ځل د خولګۍ وکړی کول یې یو ځل د خولګۍ دی کړی په یوه دوه کې که غلط شوم بیا به څه کوم وایي کول یې یو ځل د خولګۍ دی کړی په یوه دوه کې که غلط شوم بیا به څه کوم ما چې له تا نه واخیسته یو تعویض د مینې ما چې له تا نه واخیسته یو تعویض د مینې په شکرانه کې که غلط شوم بیا به څه کوم او وایي ما چې له تا نه واخیسته یو تعویض د مینې په شکرانه کې که غلط شوم بیا به څه کوم او ستاسو د کلي کوڅې ټولې په یو رنګ دي ښکلې ستاسو د کلي کوڅې ټولې په یو رنګ دي ښکلې په دروازه کې که غلط شوم بیا به څه کوم په دروازه کې که غلط شوم بیا به څه کوم مننه ډېره مننه روزي محمد ستوری. ګلبهار نیازبین ته خواست کوو چې راسي خپل لرلې سره شریک کړي. ګلبهار نیازبین